دلته په پکتیا کې وهل شوي ډاکټران او د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي نن ورځ یو شمېر کسانو چې پولیس هم ورسره وو د طبي لابراتوار 15 تنه ډاکټران له دې امله وهلي او ډبولي دي چې د کرونا سمپل نتیجه ولې په وخت نه ده راغلې. ډاکټران وایي یادو کسانو سخت وهلي دي چې سر او لاسونه یې هم د ځینو مات شوي دي. دغه رقم نظامی سمتونه خړې دریشي وو، دوه کسانو کلاشینکوف ورسره وو، مرمي په مونږ باندې تیر کې وای تاسو باندې خورېږي او د هغوی طرفداري وکړه او د دروازې نه ویستل او تر اوسه پورې مونږ په دې حالت کې او که دا رقم دولت وي او دا رقم حکومت وي یعنی په ډېر تعصف وایم او ډېر د تعصف جای دی پوه شي چې د مونږ یو ډاکټر په دې حالت کې موږ زخمیان لرو، زخمیانو سره موږ مصلحت کوو چې زخمیان کوم حالات کې دي او خپل ټیم سره کې نو د ټیم وروسته نو استي په سره بلتا سره شریک کو څلور 15 نفر خوګ دي چې دیونه پر لاس ماته چې دغه ایکس ری دا ایکس ری ما اوس واخیسته دا یو نفر مخ خوګ د هغه ایکس ری ته موږ لګلې دا هغه نفر هم بستر ده په بستر کې د ایکس ری لپاره او نور اکثر ډاکټر شریف خپل سیده هغه د سرویلانس مسؤل ده هغه ویل په زخم لري ورسره نور زخمونه لري. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحي مني چې یاد ډاکټران وهل شوي دي او وایي له څېړنو وروسته به له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې له ډاکټرانو سره یې فزیکي برخورد کړی دی. ډاکټر صاحبان ځینې ژور ژوبل دي، فقط دلته په دې کمرې کې لیدلی کېږي چې یو څه نظامیان هم دلته مداخله کوي. د ډاکټر صاحبانو سره واقعا تېره شوې، موږ به جدي پوښتنه کوو. اما یو دوه کسه چې د نظامي د ریشۍ کې داسې یو غلط کار کړی ده، موږ به دوی سره هم جدي برخورد کوو ځکه چې موږ په یو سپېڅلي ډله باندې یا په یو سپېڅلي نامه باندې چې هغه د وطن مدافعین دي دوی داسې غلط کار کړی ده. دا لومړی ځل نه دی چې په پکتیا کې ډاکټران او روغتیاپال د ځینو کړیو لخوا وهل کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته پیښې رامنځته شوې چې یادو ډاکټرانو کاري اعتصاب هم کړی و. نور احمد حیران، غرغښ راډیو ټلویزیون، پکتیا.